او یو بل دروند میلمه دی زموږ د پروګرام هغه ما ته ویل چې ما به هم خامخا راغواړې بله نور کوم سادو ته ستړي مه سئ یا نه یم ستړی وسا یم شکر دی سادو صاحب تاسو ښه راغلاست او ډېر ښه رالم ښه وسا رالم شکر دی په خپل موټر کې رالم څه مې سوي دي په موټر کې راغلی دی د خان زوی ته وایې موږ په خره ګاډۍ کې راغلي یو امان الله خانه چې دی دې راغوښت نو ما ته دې څنګه تکلیف راکوئ بډوګه ډېر پورته پورته به نه غورځې سترګې سرې سرې مه کوه دا زموږ د کلي د ناور غاړه نه ده ما په خپله دا پروګرام نه دی کتلی خو خلکو دا راته ویلې چې موږ ډېر پسند کړی دی ځکه زه رالم خیال کوه کنې زه خدای چې سترګې خو دې په بیت راوکاږم په څو سره ژوندی یې شکر دی یو درزن جنګیره وروڼه لرم 2 درزنه کلنګي زامن لرم چې اوس پر ناره کم قسم نه چې تر ټک دې دوړه لویه سي چپ شه مړه کښېنه کرار 2 درزنه زامن لرم په کور کې اوسم 140 نفره لاسلې سره لرم که مې اوس شپېلکی ورکوي زه خدای که نوم و نشان دې لا معلوم سي ښه چیلنج راکړه او نو ته څه شی خود چیلنج در کوم نو راسه غېږ باسې را سره غېږ په غېږ کې نو غوټه درته ماتم جانان او زما وروره تاسې اوس انسانان یاست که څه بلا یاست ما زه خو انسان یم په ده نو ولاک خبره یم چې ساس امان الله خانه له دغه سړي سره په کوچنیوالي لا نه لګېدله ما په کوچنیوالي لا د ده سره سیالي وه دی په پیلي جماعت کې 5 واره پیل سو ما ځان 6 واره ورته پیل کړ دی له سکوله ووت زه په مخکې د کلي لاځنې ووتم د اوله پلا په کلي کې ټکټر واخیستی مالارۍ واخیسته د 100 ایکړه مځکه واخیسته ما 200 ایکړه مځکه ورته واخیسته دغه 3 ودونه وکړه شکر الحمدلله ما 4 ودونه وکړه او نو که زه اوس څلرم واده وکړم نو بیا نو زه به 5 کښېنه مړه ته خو هم سړی کفر تاړی یار امان الله خانه یې دا دې چېشته راوستلی دي یا د کلي سرمایهداره سړی زه یم یا دا په کشچڼ دي نو ولې راوستلی کښېنه مړه سرمایهدار راسه په نوټو انګېټۍ را سره بله انګېټۍ څه شي ده راسه د بډنګ تندور را سره ګرمایه په نوټو چیلنج راکوې چیلنج راکوې خدای در کوم راسه د خښتو بټۍ د 0 په نوټو را سره ګرمایه چیلنج دی بالکل چیلنج دی امان الله خانه ورځ را وټاکه بس بله خبره نست بالکل ورځ را وټاکه خدای ته وګورئ ما اوس دغه سیالانو ته دغه خبره کول چې مقابله په شو کارو کې پکار ده دا تاسې څنګه مقابله راخستې ده د یوه کلي یاست د یوه ښار یاست دا خپل دغه بټۍ چې په نوټو ګرموئ انګېټیانې په نوټو ګرموئ تنورونه په نوټو ګرموئ دغه نوټونه راواخئ په کلي کې سکول په جوړ کئ واقعي ته صحیح تا صحیح وفرمایل نو داسې به وکړم چې انشاءالله زه اوس په کلي کې یو های سکول جوړوم او ته چې په څو میاشتې کې جوړوي خانه یاره انشاءالله
په 6 میاشتو کې تیار وغواړه افتتاح له بیا هم ته راځې ته نو په 3 میاشتو کې ما څه د یوې بسترې هسپتال وغواړه ستا دپاره افتتاح بیا ته کوې چیلنج راکوې چیلنج راکوې عمر ودې در کوم ته زما چیلنج نسې قبلولی ګر سره زه ستا هر چیلنج قبلوم مګر جانانه یو چیلنج دې نسم قبلولی چې شي دا د غېږې چیلنج ده د سیالانو په مخ کې راکې د 2 پیسو مو کې یار دا د غېږې په غېږ کې غوټ درته ماتې په زور زورور یې زور دې وخېږي